دا میکپی چې کوي او دا نن سبا دا هلکان نو د نن سبا دا هلکان په دوی کې به داسې ویني چې هغه لویه فتنې د سړي دپاره سړی حیران وي چې یالله د جنکو طرف ته یې ور واچومه که د هلکانو طرف ته یې ور واچوم هغه ناسته پاسته د سړو هغه سړی چې داسې زیږي تریخي هغه صفات پکې نه ښکاري د سړو هغه درنوالی هغه خوی نه هغه ورک شوی دی ډېرونه که نه دا سوشل میډیا دا ټیک ټاک دا یوټیوب د دې یو برکت دا دی چې ډېر هلکان یې براینا هلکان پرېښود نو دا ویښته د دوی دا میکپ یې د دوی دا کپړې د دوی دا حالات نو سړی وایي چې الله په ده باندې به هم د خوشحالۍ نه ډزې شوي چې کور کې څه پیدا شو کور کې هلک پیدا شو نو خو تباهي وکړه خو الټه د شرم سبب وګرځېدو چې سړي له حیا ورځي چې وایي چې او دا زما زوی دی یا دا زما ورور دی او بیا هغه پکې بل قسم دی کوم چې اجراګان دي هغه د هغوی بله دنیا ده بعض راپسې وي د دوی د حقوقو خیال وساتئ ته به چې لکه د روغو هغه حقوق پوره شو اوس د دوی حقوق پاتې دي حق د څه شي ورکوي حق د دې ورکوي چې فحاشۍ ته د اجازت وي او غلطو کارونو ته د اجازت وي د الله نه یره پکار ده دا د هېچ چا حق نه دی چې زموږ په معاشره کې فحاشي خوره کړي که هغه هلک دی که هغه جنۍ ده او که هغه شریک دی د هېچ چا ته دا حق نشتی چې زمونږ ماشومانان خراب کړي هېچ چا ته دا حق نشتی چې زمونږ هلکان خراب کړي زمونږ جنکۍ خراب کړي دا حق کوم ځای کې راغلی دی